په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وبا سره په روغتونونو او کورونو کې مبارزه کوي، د لیبیا اصلي لومړۍ کرښه لا هم د جګړې ده چې د انسانانو ترمنځ روانه ده. په طرابلس کې بیا پر حکومت چې په دې وروستیو کلونو کې له هغې ډلې مشر جنرال خلیفه حفتر سره په جګړه بوخت دی، بریدونو زور اخیستی، وړاندې تر دې چې د کوویډ 19 د کنټرولېدو هڅې وکړي. درې اونۍ وړاندې لومړي وزیر فیاض السراج پر خپل دریځ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هغوی په هیڅ وخت هم د خپلې خاورې له ځمکنۍ بشپړتیا تیر نه سي. د مارچ په وروستیو کې هغه مهال چې ناببره یې ډېره خاوره د لاسه ورکړه، ځواکونو یې د پلازمینې شاوخوا سیمې بیرته نیولې. نعلن استجابة القيادة العامة. جنرال خلیفه حفتر هم د خپلو رسنیو د لارې د لیبیا خلکو ته خبرې وکړې. د ادعا وکړه چې د په خبرو به د خلکو غوښتنه مني او تر دې وروسته به په هغو سیاسي خبرو کې برخه نه اخلي چې منځګړیتوب یې ملګري ملتونه کوي. میاشت وړاندې چې کله کورونا وایرس په لیبیا کې راڅرګند شو، شخړو زور واخیست او ورسره یې اغیز هم. ملکي مرګ ژوبله او په کور دننه د بې ځایه سوو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. له جنوري را په دې خوا هغه مهال چې خلیفه حفتر ته وفاداره خلکو د تیلو بندر بند کړ، دغه هیواد ته په میلیارډونو تاوان ورسېدی. د وبا هغوی ته چې غواړي پر واک منګولې ټینګې کړي ښه موقع په لاس ورکړي، په داسې حال کې چې نړۍ بل پلو بوخته ده او دوی ته پام نه کوي. پایله یې دا شوې چې موږ یې وینو، مرګ ژوبله ډېره شوې او د لیبیا خلک یې بیه پرې کوي. د شخړو او وبا ترمنځ بله راګیر سوې ډله کډوال دي چې په لیبیا کې بند پاتې دي. دوی هیڅ ډول روغتیایي خدمتونو ته قانوني لاسرسی نه لري. Libya already has a very overstretched health system. د لیبیا پر روغتیایي سیستم وارله مخه فشار زیات و چې اوس نو د نړېدو پر څوکه ولاړ دی. پر دې سربیره 15 روغتونونه په دې شخړو کې زیانمن شوي چې ځینې یې له دې وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي وو. د لیبیا خلک باید اوس جګړه ودروي او سره یو ځای شي چې له وبا سره مبارزه وکړي. د لیبیا روغتیایي سیستم له لسیزو راپدې خوا کمزوره پاتې شوی، خو په جګړه کې ښکېلو ډلو ته بیا پر سیمو کنټرول لرل لومړیتوب لري.